عمران خان وایي افغانان له ګیټ پاسه پرته هم پاکستان ته راتلی شي. سلام وخت مو بخیر. د افغان پلس چینل تازه ویډیو ته ښه راغلاست. بشپړ معلومات په دغه ویډیو کې. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن د ګیټ پاس په نوم له هغه اجازه پاڼې پرته هم دغه هیواد ته د افغانانو د ورتلو د اسانتیا خبر ورکړی چې په ترلاسه کولو یې له 1000 امریکایي ډالرو زیات له مجبورو افغانانو اخیستل کېدل. یاده پاڼه له هغه افغانانو هم اخیستل کېده چې د افغانستان پاسپورت او د پاکستان ویزه به یې لرله. په تورخم او سپین بولدک کې سلګونه افغانان له دې کبله سختو ستونزو سره مخامخ وو. له افغانستان څخه راپورونه وایي چې بهرنیو هیوادونو او په خاص توګه سیمه ییزو هیوادونو ته د ورتلو په خاطر له افغانانو څخه په تور بازار کې پریمانه پیسې ترلاسه کیږي. د طالبانو حکومت په دې هکله تر اوسه څه نه دي ویلي. دا هم نه ده معلومه چې د پاکستان د کابینې دا پریکړه له څه وخته او تر کومه حده عملي کیږي. خو د طالبانو له واکمن کېدو وروسته افغانان په قانوني او ناقانوني ډول له هیواده د تیښتې په هڅه کې دي. دا هر څه په داسې حال کې دي چې تېره ورځ د امریکا سناتورانو لخوا پر پاکستان د بندیزونو لګولو غوښتنه وشوه چې وروسته یې پاکستان لوړپوړو چارواکو خبرداری ورکړ که پر پاکستان بندیزونه وضع شي دوی به یې زور له افغانستان وباسي. خو دا هر څه به وخت په ډاګه کړي. په دې هکله مو خپل نظریات را سره شریک کړئ. موږ به یې ستاسو تر نوم لاندې نشر کړو. تر نورو تازه ویډیوګانو ښې چارې.